په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوو. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. نن مې درته ډیره یوه ښکلې ویډیو برابره کړې، انشاءالله چې ستاسو به ډیره خوښه شي. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې تاسو نه یوه کوچنۍ غوښتنه کوو چې زموږ دا ویډیو در سره لایک کړئ، موږ ته ښکلي کمنټونه وکړئ او زموږ د سهار میډیا په نامه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. بهرنۍ نجلۍ له خپلې کورنۍ سره په یو اسلامي ملک کې اوسېده. څه موده وروسته یې اسلام ومانه، کورنۍ یې هم په خپل اسلام خبره کړه، خو کورنۍ یې د دې په اسلام راوړلو خوښ نه و او ډېره هڅه یې وکړه چې پښیمانه یې کړي، خو اسلام د نجلۍ په زړه کې ریښې غځولې وې. څه موده وروسته یې د ناروغۍ احساس وکړ، ناروغي یې سخته شوه، روغتون ته د درملنې لپاره یوړل شوه. تر معایناتو وروسته ډاکټر په خواشیني ورته ښکاره کړه چې نجلۍ په خطرناکه سرطان اخته شوې او سرطان یې هم په بدن کې خپور شوی، نو کېدای شي ډیر وخت ژوندی پاتې نشي. کور ته ټول غمجن راستانه شول او ټولو د نجلۍ په ملامتولو شروع وکړه چې دا په تا باندې د عیسی مسیح غضب نازل شوی، ځکه تا خپل دین پرېښی او اسلام دین دې منلی. خو نجلۍ هر څه د رب له لورې ګڼل او الله ته یې صبر کاوه. کورنۍ یې په دې بهانه چې خپل ملک کې یې پرمختللي روغتونونه دي او درملنه به یې وکړي، نجلۍ له ځان سره بهر ته بوتله او هلته یې خلکو ته د پند او عبرت لپاره ځای پر ځای ګرځوله او ویل به یې چې څوک اسلام ومني د عیسی مسیح له داسې غضب سره به مخ شي. نجلۍ رب ته له صبره پرته بله چاره نه لرله، بیرته اسلامي ملک ته راستنه شوه ترڅو همدلته په اسلام ومري. له شپو نه یوه شپه هغه په کوټه کې یوازې وه. ځان سره یې فکر وکړ که همداسې مړه شي هېوادوال به یې رښتیا هم ومني چې د اسلام منلو په داسې ناولې ناروغۍ اخته کړه. پورته شوه او دس یې وکړ او تر 2 رکعته لمانځه وروسته یې د سوال زاریو لپاره لاسونه لاپا کړل. ویل زه له مرګه ویره نه لرم، ځکه زه ستا څنګ ته درځم، خو که زه همداسې مړه شم خلک به له اسلامه به کرکه کوي، زما د کورنۍ دروغ به رښتیا وګڼي او بیا به زما په کور کلي کې څوک اسلام ته زړه نه ښه کوي. ربه ما ته شفا راکړه چې خلک ستا د قدر نښې وویني او اسلام ته داخل شي. په همدې حال کې پر نجلۍ بېهوشي راغله او تر سبا مازدیګره بېهوشه وه. کله چې په هوش راغله ځان یې آرام احساسوه او هیڅ د ناروغي احساس یې نه کاوه، گویا هیڅ ناروغه نه وه. حیرانه شوه. په سبا یې بیا هماغه روغتون ته ورغله. معالج ډاکټر معاینات ورته ولیکل، معایناتو کې یې هیڅ ناروغي ونه موندل شوه، خو نجلۍ ورته د سرطان د ناروغۍ لرلو وویل. ډاکټر د دې مخکینی دوسیه را پیدا کړه چې رښتیا هم سرطان تشخیص یې شوی و. معاینات یې 2یم ځل بیا تکرار کړل، بیا هم نتیجه پاکه وه. ډاکټران هم د الله تعالی کارونو ته تعجب او حیرانتیا کې شول. نجلۍ الله ته د شکر سجده وکړه، کور ته راستنه شوه او خپل هیواد ته د تګ تیاری یې وکړ. په سبا یې خپل هیواد ته ورسېدله. کورنۍ یې له حاله خبره کړه او په ټولو هغه ځایونو کې د خپلې ناروغۍ د ختمېدو اعلان وکړ په کومو کې چې کورنۍ یې د دې د اسلام له امله د ناروغۍ اعلان کړی و. په خوشحالۍ یې په هر مجلس کې ویل چې دا د اسلام برکت او له زړه نه پر الله تعالی د یقین او دعا اثر و چې دا یې د سرطان له لاعلاج ناروغۍ پاکه کړه. د دې نجلۍ کیسه حیرانوونکې وه او په سبب یې شاوخوا ډیرو خلکو اسلام قبول کړ.